په درېیمه سټوډیو کې د بحث لپاره راسره د اقتصادي چارو شنونکی ښاغلی عبدالبصیر ترکی مېلمه دی. ترکی صاحب ستړی مه شئ، وخت مو په خیر. راځئ که پیل هم دغه فرصتونو څخه وکړو. فکر کوئ کابل او اشقاباد یو بل لپاره کوم اقتصادي فرصتونه لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل غوروال سره تاسو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. تاسو درنو معززو کارکوونکو ته همداسې ګرانو لیدونکو ته وړاندې کوم. واقعا دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده که چیرې عملي شي. د ترکمنستان سره موږ ډېرې ښې اړیکې لرو، ډېر ښه روابط لرو او موږ غواړو چې دوی سره ډېر ښه صنعت، تجارت او د ریل پټلۍ د لارې مختلفو ولایتونو ته وصلېدل د دې غوښتنه موږ هم تنه ده او فعلا چې کوم هغه را روان دی او غواړي چې په افغانستان کې پانګه واچوي، د دغه هیات هغه اصول او شرایط او قراین تر اوسه لا جوته نه ده چې دوی په کوم شرط باندې په کوم اصولو باندې راځي. دا پانګه په څو رقمه ده. که چیرې واقعا ترکمنستان غواړي چې افغانستان سره ښه روابط ولري، نو باید دوی هم هغه موږ کوم چې کروندنه کوو یا موږ کوم صنعت کوو یا مثلا لاسي صنایع دي چې دوی ته هم باید احترام قایل اوسېږي. د دوی د بدیل لاره زموږ یوازینۍ فعلا فکر کوم چې ازبکستان او ترکمنستان تاجکستان لاره ده چې ازبکستان تر اوسه پورې خاص لیوالتیا نه ده ورښودلې د صادراتو په هکله باندې له بده مرغه، خو هغوی ټول فوکس د خپل واردات په افغانستان کې دی. که چیرې ترکمنستان سره موږ تفاهم ته ورسېږو، موږ خپل تازه میوې چې هندواڼه ده او همداسې خټکي دي، انګور سیزن را روان دی، یعنې همداسې انار دي، مختلف تازه میوې دي، وچې میوې دي. که چیرې موږ د ترکمنستان د لارې موږ لاره پیدا کړو همداسې ترکیې ته او ترکیې نه اروپایي هیوادونو ته، نو موږ ته به ډېره غټه لاسته راوړنه وي که چیرې دا ناسته په داسې شکل باندې وشي. او که چیرې د دوی هدف مقصد همدغه چې صرف د ترکمنستان هغه ګاز او نفت او تیل چې کوم افغانستان ته راځي او دوی ځان ته کوم سهولتونه فیسیلیټي جوړوي، هغه نو بیا افغانستان ته دومره خاصه لاسته راوړنه نه ده، خو دومره به وي چې هغه کچه د تیلو چې کوم نرخونه کته او پورته کېږي او دوی نور لارې پراخوي، هغه د نرخ د مخنیوي په خاطر، نو دغه لاسته راوړنه به افغانستان ته وي. خو که واقعا ازبکستان غواړي موږ سره صحیح روابط ولري، باید دا کوم یادونه چې ما وکړه د دې هم باید دوی سنجش کې ولري. ښه ترکی صاحب، موږ له ترکمنستانه د اقتصادي ودې په برخه کې څه تمه ولرو؟ ګورې ترکمنستان نه یوازې که پاکستان دی، که هغه چین دی، که هغه ایران دی، که هغه ازبکستان دی، ترکمنستان دی، که تاجکستان دی، هر هیواد چې موږ سره ګاونډی دی، دوی سره باید موږ داسې روابط ولرو. دا هم دوست هېڅکله نشي کېدی که موږ تمه او توقع ولرو چې ترکمنستان زموږ دوست یا ازبکستان، دا هېڅ نه عقل مني، منطق مني. نو فعلا شرایط داسې حالت کې راغلي دي چې دا تجارت او سیاست سره لازم او ملزوم دي. بې نهایته کوشش موږ باید وکړو ټولو هیوادونو سره ښه روابط ولرو، خصوصا هغه هیواد چې موږ نه بیرته اموال غواړي. مثلا اوس موږ ته یوازینۍ ښه لاره د پاکستان لاره وه چې اکثره مواد موږ د پاکستان د لارې تلل، خو دا نورو هیوادونو داسې خاص لیوالتیا نه ورښيي چې د افغانستان مال، د افغانستان تازه میوې، د افغانستان مثلا سبزیجات، د افغانستان وچه میوه، د افغانستان مثلا لاسي صنایع، دیو ته داسې خاص ژمن نه دي. نو که چیرې هر هیواد چې موږ سره ښه روابط غواړي چې ولري، باید موږ ته میوو ته لاره بدیل پیدا کړي، همداسې تازه موږ د وچو میوو ته هم لاره پیدا کړي، لاسي صنایعو ته هم موږ باید لاره پیدا کړو. همداسې لکه څرنګه چې هندوستان سره موږ هوایي دهلیزونه درلودل، ډېر ښه روابط هم درلودل. یعنې یوازینی هیواد به موږ ته ځانګړتیا هغه هیواد ولري چې هغه د افغانستان مالونه وشي کولی چې دا عزم کړي، یا مثلا دا مثلا احترام ورته قایل اوسېږي چې موږ وشو صادرات وکړو، تر څو زموږ نه هیلې او امیدۍ سره چې فعلا کاروانګر دي یا مثلا تجاران دي یا مثلا نور لاسي صنایع والا دي، دا ډېر مشکلاتو ستونزو سره مخامخ دي. د دې د ستونزې حلول په بدیل کې چې هر هیواد موږ ته ژمن اوسېږي، هغه هیواد بهترین هیواد دی موږ لپاره. ترکی صاحب، ګره شو هغو ظرفیتونو ته چې ترکمنستان لري، په اقتصادي برخه کې ترکمنستان کوم اقتصادي ظرفیتونه لري چې افغانستان ترې واقعا ګټه اخیستلی شي؟ ګوري افغانستان په داسې شرایطو کې فعلا قرار لري چې هغه د نفت نه هم برخورداره نه دی، د ګاز نه هم برخورداره نه دی. نو ترکمنستان یوازینی هیواد دی چې یعنې د اسیا په سطح باندې فیصدي یعنې تقریبا زیاته ده چې هغه ډېر زیات ګاز واردوي، همداسې نفت واردوي. نو موږ کولی شو چې داسې ښه روابط دوی سره ولرو تر څو موږ د دوی نه په ښه بیه باندې نفت واخلو، په ښه بیه باندې ګاز واخلو، تر څو موږ خپل هغه وګړو ته په ارزان نرخ باندې په خدمت کې وړاندې کړو. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا څو ورځې کې دننه تقریبا 60 افغانۍ تر 25 افغانۍ 1 کیلو نفت او 1 لیټر ګاز یعنې لیټر نفت یعنې بیه لوړه شوله. د دې د لوړېدو، د دې د منیجمنټ، د دې د ادارې په خاطر باید موږ یو ښه تړون په ترکمنستان سره ولرو. موږ یو د ټاپي پروژې باندې باید ډېر زر کار وکړو چټکه باندې، تر څو موږ وشو کولی موږ دغه اړتیا چې ده
موږ فعلا ورته سلسل نه ضرورت لرو دا مرفوع کو او د ترکمنستان هیواد سره نور داسې خاص موږ داسې راکړې ورکړې نشته دی داسې صادرات واردات نه لرو که د ترکمنستان د لارې موږ ته اموال راځي هم هغه د نورو هیوادونو راځي که مثلا د افغانستان د لارې ترکمنستان ته داسې خاص شیان نه ځي خو که چیرې د ناستې پرله پسې وشي او تفاهم ته ورسیږو یا موږ د اموالونو چې ما مخکې تاسو ته ذکر کړ دوی ته د احترام قایل شي دوی باید قبول کړي یا که دوی چیرې خپل هیواد کې مثلا جذبه یې ښه ترخه که نه وي موږ ته د لار راکړي چې موږ نورو هیوادونو ته صادرات وکړو تر څو زموږ کروندګر د ناهیلو نا امیدۍ نه خلاص شي او تاسو بهتر معلوم ده چې اوس هندواڼه هم ارزانه ده خټکي هم ارزانه دي یعنې په کلونو کلونو موږ د دې زیان زموږ کروندګرو لیدلی دی له بده مرغه خو اوس هم امارت اسلامي مشرتابه ته خصوصا وزارت صنعت تجارت باید خصوصا هغه د صادراتو ریاست باید ډېر زیات کوټلي ګامونه واخلي په دې کې باید رغنده رول ولوبوي تر څو دوی سره کیني او تفاهم ته ورسیږي پر راتلونکي کې زموږ انګور ان قریب پاخه دي ذاتي بیا د انارو د سیزن راځي موږ د خټکیو تقریبا یو شپېته اویا سلنه اوس هغه سیزن د لاسه ورکړو یو 30 سلنه پاتې دی یعنې په دغه خطر بېنهایته باید موږ کوشش وکړو چې دوی سره ښه روابط ولرو تر څو موږ داسې یو شی موږ نه تولیدوو هغه چې د ترکمنستان قبول وړ واوسیږي نو یوازینۍ لار همدغه ده چې زموږ د تازه میوو لاره موږ ته راکړي چې نورو هیوادونو ته یې واستوو او که خپله دوی جلب جذبي ده خو فبیحه بیخي ښه خبره ده او نور یعنې ترکمنستان داسې شی نه راځي افغانستان ته چې هغه مثلا موږ اکثر اموال د چین نه واردوو ترکمنستان په هغه کچه باندې نه دی لکه د چین هیواد چې تولیدات وکړي افغانستان ته وارد کړي فقط یوازینۍ بدیل لارې موږ د تیل د ګاز دي نفتي دغه شیان دي ترکه صاحب په دې وروستیو کې موږ ګورو د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره سوداګري مخ پر زیاتېدو ده سوداګریز تړونونه ترسره کیږي ناستې پلاویزي راځي د دغه اړیکو او د دغه سوداګرۍ داسې جوت او محسوس اغیز وینئ که وینئ په کومه کچه ګوري دا ناستې خو روانې دي پرله پسې ناستې روانې دي خو داسې لاسته راوړنه تر اوسه پورې افغانستان ته نه ده شوې چې د افغانستان مهم هغه هیواد دی موږ ته چې زموږ اموال هغوی قابل د قبول وګرځي هغه هیوادونه چې موږ سره ناستې کې هغوی ځان ته سهولتونه جوړوي لکه ازبکستان غواړي چې ریل پټلۍ اوږده کړي هغوی خپل د چین نه چې اکثره مواد راځي یعنې دا یو صنعتکار تجارت یو سهولت دی یعنې د اموالو د لوړېدو بیه مخنیوی کوي یعنې داسې داسې یو روابط موږ نه لرو چې ډېر په وجه اسانه او ډېر په ورین تندي باندې زموږ اموال قبول کړي هغه هیواد موږ ته معتبره دی هغه هیواد ته موږ احترام قایل یو هغه هیواد واقعا موږ سره ګاونډیتوب کوي چې زموږ اموال قبول کړي او نور روابط چې څومره ورسره ښه کېږي دا د هغوی د نفع په خاطر دی که 20 سلنه زموږ ګټه ده 80 سلنه د هغوی ګټه ده موږ 20 سلنه ګټه همدغه ده چې دلته نرخ موږ کولی شو چې کنټرول کړو یعنې ریګولر متواتره لارې به نه وي بندې پراخې به وي مثلا هغه فعلا ازبکستان د لارې چې موږ د چین اموال راتل په 25 تر 28 شپو کې راتل اوس تقریبا 2 میاشتې دربار نیسي علت عامل همدغه دی چې هلته یعنې اسانتیاوې نشته دی کله چې د کراچۍ لاره بنده شوه ایران کې ستونزې پیدا شوې ټول هجوم بوج په ازبکستان لارې باندې راغی هغه د 2 میاشتې خبر وغځېدله د دې د سهولت په خاطر هغه بیرته 28 شپو ته راولي کارمندان زیات کړي د ګمرکونو کې وګماري د جلال آباد ګمرک کارمندان هلته ولېږي یا ازبکستان خپل هغه پرسونل زیات کړي دا یو سهولت دی البته تجار ته دا صنعتکار د خام موادو ته هم سهولت دی اما سهولتونه هغه وخت منځته راځي چې موږ خپل کروندګرو ته سهولت ایجاد کړو موږ خپل صنعتکارانو ته سهولت ایجاد کړو تر څو موږ وشو کولی خپل افغانان په شغل او په مصروفیت باندې بوخت کړو تاسو ته بهتره معلومه ده چې ډېر ځوانان زموږ په فرار کې دي زموږ ډېر ځوانان په دښتو کې په حق رسیږي په بحرونو کې په حق رسیږي یعنې موږ ته د بدیل لاره دا رقم باید اوسیږي چې 50-50 هر هغه هیواد سره چې موږ راکړې ورکړې کوو باید موږ بیلانس سره 50-50% اوسیږي چې شی راواردوي باید یو څه موږ هم صادرات ولرو افغانستان په دې منځ کې څومره دغې کچې یا دغه سټیج ته رسېدلی دی چې 50-50 د ګټې سوداګري دې وکړي طبعا دلته به محصولات تولیدیږي باید کیفیت ښه وي باید بسته‌بندي ښه وي باید په هغه کچه باندې ستونزې او خنډونه نه وي د سوداګرو پر وړاندې چې هغه صادر کړي نورو هیوادونو ته ګوري د ګاونډي هیوادونه اسیا میانه موږ سره تقریبا د دې د سیزن تقریبا ډېر کم سره توپیر لري د جغرافیې او د هوا د لحاظه موږ مطلب دا نه دی موږ که د هغه ځای نه صنعت کې واردات کوو باید موږ دخونه په زراعت کې صادرات وکړو
موږ داسې کچې ته نه یو رسېدلي چې په مختلفو هېوادونو ته موږ صادرات ولرو. غیر الکولي مشروبات زموږ دي چې هغه کله چې د اوکراین جنګ راغی اروپا لاره بنده شوله او روسیې ته موږ ډېر زیات صادرات وکړل، خصوصا د هرات هېواد نه غیر الکولي مشروبات اوس هم روان دي، یعنې ډېر په لوړه کچه باندې روان دي. دا هم په اساس د یو مجبورۍ وشول، یعنې موږ د روسیه او ازبکستان تاجکستان قزاقستان دوی ورته اړتیا درلودله انرژي باب ته چې دوی غیر الکولي مشروبات یعنې صادرات د افغانستان وشول. موږ باید په اساس د مجبورتیا د چا کار ونه کړو، موږ باید کال 12 میاشتې کار وکړو، باید کال 12 میاشتې موږ صادرات ولرو. هغه که د غیر الکولي مشروباتي هغه که صنعت په ډګر کې او زموږ صنعت ډګر تر اوسه پورې په هغه لیول په هغه کچه باندې نه دی چې موږ صادرات وکړو. حد اقل موږ دغومره خو وشو کولی چې د وارداتو مخه ونیسو. موږ مشرتابه باید بېنهایته کوشش وکړي چې په ګمرکونو کې هغه اموال چې واردېږي د هغې سمپل یو نندارتون باید جوړ کړي چې دا قلموار شیان په افغانستان ته واردېږي. د دې د ځمکې توزیع موږ درته کوو، د برېښنا توزیع موږ درته کوو، سهولتونه موږ درته جوړو. څوک غواړي چې په افغانستان کې په دې بخش کې په صنعت کې پانګه واچوي، یعنې داوطلبۍ ته یې واچوي، یعنې په زرهاو افغانان دي په مختلفو هېوادونو کې دوی پانګه اچولې ده، هغوی لیوال دي چې راځي افغانستان کې پانګه واچوي. بېرته راځو موږ په کراتو باندې ما دې یادونه هم تاسو ته کړې په مختلف میډیاو کې کړې ده چې موږ کمښت د برېښنا سره مخامخ یو. تاسې باور وکړئ چې اوس په صنعتي پارک په پلچرخي کې موږ 11 ساعته برېښنا لرو، په 11 ساعته په هره اونۍ کې بیا 4 ساعته موږ برېښنا نه لرو، بیا 11 ساعته برېښنا ده په د ورځې، بیا په هره اونۍ کې بیا 4 ساعته موږ برېښنا لرو، یو چهارشنبې بل چهارشنبې پارچوي ده. تاسو ځان سره فکر وکړئ په داسې یو وضعیت کې، په داسې یو حالت کې، په داسې برېښنا کې به موږ څنګه وده وکړو، موږ به څنګه رشد وکړو، موږ به څنګه خپل اقتصاد ته یا زمینه د کار یا زمینه د شغل یا زمینه د یو نفقې حلال خپل افغانانو ته برابر کړو. ټول فوکس موږ چې چرخېږي که صنعت دی که زراعت دی که لاسي صنایع دي دا په برېښنا پورې اړه لري. موږ باید بېنهایته کوشش وکړو خپل منابعو باندې کار وکړو چې په کراتو ماویلې دي. موږ خپل منابعو باندې په بادي پکو امکانات ډېر افغانستان کې شته دی، د سکرو د برېښنا ډېر امکانات افغانستان کې شته دی، همداسې خپل د اوبو منابع موږ ډېر افغانستان کې الحمدلله برېښنا امکانات شته دی. خو موږ اته صادرات کوی شو، موږ کولی شو چې برېښنا هندوستان او پاکستان ته وپلورو، خو له بده مرغه تر اوسه پورې په دې 15 کلو د امارت اسلامي د راتګ سره یعنې داسې خاص کوم تجار یا مثلا بهرنیانو داسې لیوالتیا نه ده ورښودلې. موږ دغه پانګه چې د دریو د سکرو د هوایي بادي پکو او همداسې د اوبو منابعو باندې پانګه اچول دا د افغانستان د تجارانو د وس کار نه دی، دا د نړیوال تجارانو وس کار دی. د دې ته زمینه برابرول ډېر ضرورت پکار دی. زمینه هغه وخت برابرېږي چې زموږ وطن په رسمیت وپېژندل شي، زمینه هغه وخت برابرېږي چې موږ نړیوال سره ښه تعامل ولرو، زمینه هغه وخت برابرېږي چې موږ وشو کولی امنیت 100% د افغانستان تامین کړو. امنیت خو الحمدلله تقریبا تامین دی او دغه دوه شیان چې ورور مخکې ما تاسو یادونه وکړه د دې کمښت سره موږ مخامخ یاستو. د امارت اسلامي مشرتابه باید ډېر زیات کوټلي ګامونه واخلي تر څو د دغې بدبختۍ نه ډېر د شرم ځای دی چې زموږ ځوان یو ویډیو کوي په نیوروز په دښته کې په شهادت رسیږي، په څنګ کې یو بل ځوان هم دی 14 یا 20 کسان. تاسې باور وکړئ چې هغه واقعا که افغان اوسي د هغه وجدان ضمیر ویښ اوسیږي، هغه حالت چې وګوري یعنې تاسې باور وکړئ چې یعنې د زغم او د صبر یعنې د دې وړ نه دی. بس یوازینی موږ ته هیله دا راکوي چې د الله دربار ته موږ صبر وکړو تر څو د دغه ځوانانو د مخنیوي په خاطر چې خدا نخواسته بیا په شهادت ونه رسیږي، د خپل خویندو میندو د مور و پلار د اولادونه لرې نه شي، د خدا نخواسته هغه اولادونه بې سرنوشته پاتې نه شي. د دې مخنیوي په خاطر باید ډېر زیات کوشش موږ وکړو چې موږ په خپل دننه په کور کې د دې شیانو باندې پانګه واچو او دننه په کور کې زمینه د کار او شغل افغانانو ته برابره کړو. ښه صاحب که پر دې هم وغږېږو چې ولې په تېر یو نیم کال کې منځنۍ اسیا هدف ګرځېدلې د اقتصادي او دغه راز په ټوله کې د سوداګرۍ لپاره علت څه دی؟ ګورئ موږ بدیله لاره نشته دی، موږ مجبور یاستو چې منځني اسیا سره موږ روابط ښه ولرو. ګورئ که چېرې تورخم لاره وازه وه تقریبا موږ ته هم ډېر یعنې هغه تقریبا یو 15-20 سلنه زموږ اقتصادي ستونزې مرفوع کولې، ولې د پاکستان ډېر اموال راتلل ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قزاقستان دې هېوادونو ته تلل. هغه که تازه میوې وي، هغه که مثلا سبزیجات و کچالو و مختلف موږ ترانزیت پیسې وي چې ترنه اخیستلې، هغه هم یو عاید و انکم و. زمینه د کار، زمینه د شغل مستقیم غیر مستقیم افغانانو ته برابرېدله. تاسو ته بهتر معلومه چې په دې لارو کې دوکانونه دي که بانډونه دي که دا موټر ځي کلینر ځي ډریور ځي، دا هم په هوټلونو کې ډوډۍ خوري، خوراک کوي، څښاک کوي، یعنې په سلهاو موټر له دې خوا ځي، په سلهاو موټر د هغې خوا راځي. دوی بیا خپل کورونو ته تحفې اخلي د پاکستان، د افغانستان چې تولیدات مثلا د افغانستان کاروندنه د افغانستان لاسي صنایع دا خپله یو شغل یو مصروفیت یعنې انکم یو عایدات افغانستان ته دي. خو له بده مرغه داسې یو
نه پوهېږم دا زموږ د افغانستان وضعیت دغه سیستم چې څومره سرچینګ پوه کړو چې دا ولې داسې یو بدبختۍ سره موږ مخامخ یاستو یو لوري راونیسو بل لوري خطا وځي چې بل لوري راونیسو بل لوري خطا وځي. اوس د ایران لاره کې هم د امریکا او د اسرائیل او د ایران خپل منځ کې هغه مشکل موږ ته ډېرې غټې ستونزې ایجاد کړلې موږ صنعتکارانو ته ستونزې ایجاد کړلې زموږ تجارانو ته ستونزې ایجاد کړلې. نو فعلا یوازینی بدیل لاره زموږ همدغه ده چې موږ ډېر زیات کوشش وکړو چې په واخان باندې د چین سره رابط ولرو تر څو زموږ د ریل پټلۍ د چین سره وصل شي. که چیرې زموږ د ریل پټلۍ یا مثلا د سړک د چین سره وصل شو ډېر زیات سهولتونه به موږ ته جوړ شي. موږ به کولی شو چې یعنې زموږ دغه اموال زموږ دغه میوې تازه موږ دا څه چې تولیدات کېږي د چین هیواد یوه برخه کې هم یعنې قابل د مرفوع نه دی یعنې یو ولسوالۍ د چین هم موږ نشو تمویلولی په خاطر د دې چې چین هیواد ډېر یو پراخ هیواد دی. چین هیواد ډېر یو یا داسې وایم چې په نفوذ د لحاظه په نړۍ په سطح باندې ټاپ دی. نو روابط ډېر ښه دي هر هیواد سره خو تکیه په یو هیواد هم ښه نه ده. یا چین باندې موږ تکیه وکړو یا مثلا ازبکستان باندې تکیه وکړو یا مثلا د ترکمنستان یا پاکستان یا ایران اما روابط د شپږو هیوادو سره موږ ولرو. که چیرې خدای مکړه موږ یو هیواد سره روابط ښه کېږي نه یا مثلا کوم مشکلات منځته راځي بدیل موږ ولرو. روابط د هر هیواد سره ښه دي. روابط که موږ د هر هیواد سره ولرو هغومره موږ ته سهولتونه ایجادېږي هغومره زمینه د کار زمینه د شغل زموږ افغانانو ته برابرېږي زموږ کروندګرو ته برابرېږي زموږ صنعتکارانو ته برابرېږي تجارانو ته برابرېږي. همداسې زموږ دغه ځوانان چې د ملا تیر یا ستون فقرات د هیواد دی چې په مختلفو نظامونو کې په بحرونو کې غرق شول په دریابونو کې غرق شول شهیدان شول اوس بې سرنوشته دي اکثره. او تاسو ته بهتر معلومه ده چې زموږ دود دستور فرهنګ چې نوی نسل زموږ ځي نور هیوادونو ته هغه ځي نه بیرته په هغه شی په هغسې افغان نه راځي په هغه غیرت او په هغه ننګ او په هغه شجاعت او په هغه میړانه چې کوم افغانان لري تبند محیط او ماحول او دا تاثیر کوي. نو د دې د مخنیوي په خاطر زموږ د فرهنګ د مخنیوي په خاطر زموږ د مقدساتو مخنیوي په خاطر زموږ د اقتصاد په خاطر زموږ د یعنې هر اړخیزه چې سوچ په وکړي نو دا بهتره کار به دا چې زموږ دننه د کور کې زمینه د کار شغل برابره کړو. ښه افغانستان ته په دې وروستیو کې پانګوال هم ورمات دي د بهرنیو هیوادونو فکر کوئ دغه پانګوال لا څومره راجذبېدی شي او لومړیتوب باید کومو سکتورونو ته ورکړل شي چې پانګونه پکې وشي؟ ګوري سکتورونه خو مختلف دي. افغانستان کې الحمدلله معدنیات زښته ډېر دي. افغانستان کې ما مخکې هم یادونه وکړله چې یوازې د برېښنا کې چیرې دوی راشي پانګونه وکړي بادي پکو باندې مزدسې په سکرو باندې په بحرونو باندې چې د پنجشیر سیند دی د کونړ سیند دی همداسې نور فرعي متفرقه سیندونه دي د دې باندې پانګه واچي په معدنیاتو کې داسې پانګه واچي لیولتیا ور وکړي. خو دا کارونه ټول هغه وخت کېږي چې افغانستان په رسمیت پېژندلی هغه وخت کېږي چې نړیوال راشي دلته پانګه په هغه صورت اچي. کله چې افغانستان په رسمیت پېژندل شوی هیڅ نړیوال د دې هڅه او کوشش نه کوي چې افغانستان کې که چیرې دوی پانګه اچوله په دې 15 کلو کې به اچولې وه که نه مثل عینکې لوګر وګورئ نیمګړی پاتې دی همداسې نور مثال اکثره نیمګړي پاتې دي کارونه. او که یې هم نه د سرپل تیل تاسو ته بهتره معلومه ده چې چینایانو څو وخته استخراج کړل عمله بعد مرغه امارت اسلامي مشرتابه بیرته ترې واخیستل هغوی په هغه کم شرایط او قراینو کم اصولو چې موږ ورسره قرارداد کړی و چینایانو هغوی په خپل ژمنه باندې وفا ونه کړله امارت اسلامي بیرته ترې واخیستل. نو دا هغه وخت کېږي چې افغانستان کې ټول هیوادونه باید مشترکان راشي دلته پانګه واچوي په پانګه اچول هغه وخت کېږي چې په داوطلبۍ واچوي داوطلبي هغه وخت کېږي چې افغانستان په رسمیت پېژندلی. کله چې افغانستان په رسمیت وپېژندل شو تاسې باور وکړئ په زرهاوو کسان به راشي په مختلفو سکتورونو کې به پانګه اچوي. یعنې زه تاسو ته په زغرده وایم چې د پاکستان بیکاره به دلته کار کوي د ازبکستان به دلته راځي د ایران به دلته راځي ترکمنستان به دلته راځي د ازبکستان د ټول هیوادونو تاجکستان دا هیوادونه بیکاره کارګر به راځي دلته به ولې چې زمینه د کار شغل به دلته زښته ډېره شي. افغانستان کې الحمدلله معدنیاتو امکانات زښته ډېر دی که لیتیم وکړي همداسې مثلا تال کو تیږي د خدای شیان دي زښته ډېر دي او همداسې سرغوچ دي. نو د دې بدیل یوازینی دا دی چې بیا هم زه یادونه کوم چې افغانستان باید په رسمیت وپېژندل شي چې راشي دلته په مختلفو سکتورونو کې پانګه واچوي. افغانستان یوازې که چیرې د مس عینک استخراج وشو مکمل اقتصادي ستونزې زموږ مرفوع کوي. موږ 45 میلیونه 15 میلیونه په مهاجرت کې ژوند کوي 15 میلیونه کور کول تاسو باور وکړئ که چیرې صحیح داسې دقیق فکر وکړئ دې سرچینګ وکړئ او د نړۍ په سطح باندې که نور زموږ سر نه خلاصېږي نړۍ مطالعه کو وګورو چې دا چین هیواد اقتصاد څرنګه پیاوړی شو د هندوستان هیواد اقتصاد څرنګه پیاوړی شو د ګاندي څه رقم زحمت وایستو په کوم اصولو باندې څه رقم دوی اقتصاد پیاوړی شو چې نن د نړۍ په سطح باندې ځان ته څه وایي چین هیواد د نړۍ په سطح 40 کاله مخکې چین تاریخ تاسې ولولئ تاسې باور وکړئ چې انسانان خوړل انسانان پخول حتی دومره جهالت او دومره وحشت او دومره ځناورتوب چې حد نه لري. اما نن لاړ شئ د نړۍ په سطح باندې بهترین قانون چې موږ ته الهي قانون راکړل شوی موږ یې نه تطبیقوو او هغوی دنیوي قانون تطبیق کړی تاسو وګورئ چې څومره په سهولت او فیسیلیټي کې دوی ژوند کوي.
څومره ښکلی یعنې تجارت مخ ته وړي، صنعت مخ ته وړي، د ټوله نړۍ ورته احتیاج ده. کله چې نندارتون کېږي تاسې باور وکړئ زه اکثره نندارتونو کې هلته زه ګډون کوم، داسې هېواد نشته دی چې دغه هېواد وګړي دلته نه اوسېږي په نندارتون کې ګډون ونه کړي. دا خو څوک ول د دې منجمنټ چا کړی دی، د دې اداره چا کړې ده، د دې د سیستم چا برابر کړی دی. که نور نه دغه مطالعه کوي دغه سیستم نه مخ ته لاړ شو 45 میلیونه یې د خدای په غضب که کړي، نړیوالو ته هم موږ باندې ملنډې وکړي، نور هم موږ باندې ملنډې وکړي چې افغانستان فقر لاندې دی، افغانستان بېچارهګۍ لاندې دی، افغانستان په داسې حالت کې دی حالا چې افغانستان 0% هم په هغسې حالت کې نه دی. خو هغوی د خپل شخصي منافعو په خاطر چې ما په کراتو باندې ویلي دي چې 100 سلنه کې 80 سلنه دوی خپل منځ کې پیسې ایفمیل کوي، نړیوال نه پیسې اخلي 100 سلنه افغانستان کې ایفمیل کېږي، تقریبا 12 سلنه یا 8 سلنه غریب و غربته یو بوجې دال او وریجې ورکړي دي چې صرف هغه بخورون امیر دی، یعنې د دې هغه همت او شجاعت او میړانه چې هغه کوم دته خدای الله تعالی ورکړې ده هغه هم ترې نه اخلي، بس د غفلت په خوب ویده وي. نو که چیرې موږ واقعا غواړو موږ باید د هېواد په رسمیت وپېژندل شي تر څو نړیوال راشي دلته پانګه واچي، زمینه د کار او شغل د بدبختۍ نه موږ نجات پیدا کړو. مننه د اقتصادي چارو شنونکی ښاغلی عبدالبصیر ترکی. بس نه